د بهاما هیواد پښتو او دری کې نوم بهاما لیکل کیږي. انګلیسي کې ورته د بهاماس وایي او رسمي نوم یې د بهاماس ټولګټو دولت دی. دا یو وړوکی هیواد دی. شمالي امریکا کې پروت دی. 4 خواوې یې اوبه دي. لویدیځ ته یې د امریکا متحده ایالات او سویل ته یې د کیوبا هیواد پروت دی. بهاما اوبو کې پروت هیواد دی او له 3000 د ډیرو ټاپوګانو جوړ شوی هیواد دی. ناسو یې پلازمینه او تر ټولو ستر ښار دی. د بهاما د ټولو وګړو 80% پلازمینه ناسو ښار کې اوسیږي. وګړي او پراخواله یې بهاما کم مساحت او لږ وګړي لري. ټول نفوس یې 400,000 تنه دی او پراخواله یې 14,000 کیلومتره مربع دی. وګړي یې اکثریت تور پوستي دي او عیسویان دي. سپین پوستکي هم پکې اوسیږي خو سلنه یې له 4 څخه زیاته نه ده. حکومت او سیاست یې د حکومت بڼه یې شاهي او پاچاهي ده. یو پارلماني او د اساسي قانون اړوند حکومت لري. د دولت چارې یې د ملکې لخوا پرمخ وړل کیږي او د حکومت مسؤلیت یې د لومړي وزیر پر غاړه وي. دغه هیواد په تیر کې د برتانیا تر استعمار لاندې و او په 1993 زیږدیز کال کې له انګلستان څخه ځان خپلواک او په هماغه کال د ملګرو ملتونو غړی هیواد هم شو. دا یو شتمن او غني هیواد دی. د حکومت ډیر عواید یې له ګرځندوی ترلاسه کیږي. دغه هیواد ته ګرځندوی په دې ورمات دي چې ډیر ښایسته ساحلونه لري. اوبه یې دومره پاکې او رڼې دي چې تر 200 فوټه لاندې پکې ځمکه ښکاري. د شمیرو پر بنسټ دغه هیواد د نړۍ د نورو ټولو هیوادونو په پرتله ډیرې رڼې او پاکې اوبه لري. تاریخي ځانګړنه یې دا ده چې کریسټف کلمب د لومړي ځل لپاره دغه هیواد کې ښکته شوی و. کریسټف کلمب هغه کس و چې په 1492 زیږدیز کال کې د امریکا متحده ایالات د یوې نوې نړۍ په نوم پیدا او کشف کړل. د ایټالیا او د اتلانتیک بحیرې چاپیره سفرونه ترسره کړل چې په امریکا واوښت. دا چې دغه هیواد د مساحت او پراخوالي پر بنسټ کوچنی دی نو ډیر نه پیژندل کیږي. دغه هیواد د نړۍ په اقتصادي او سیاسي مسایلو کې ډیره برخه نه اخلي. امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پالي او ډیره ګټه ګوټه یې له سیاحت او ګرځندوی څخه ترلاسه کیږي. د شمالي امریکا ستر هیوادونه کاناډا او د امریکا متحده ایالات. بهاما هم د شمالي امریکا اړوند هیواد دی خو د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو سره د پرتلې وړ نه دی.